افغانستان کې د طالبانو حکومت راتلو وروسته د حکومتي چارواکو سره د افغانستان او پاکستان ملي تجارانو تګ راتګ شروع کړی دی. محبوب الله سنگر ساپی څوک چې یو لوړپوړی سوداګر دی د تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان په تجارتي سفر دی. ډیوه ته وایي پاکستان کې د زیاتو ټکسونو بینک اکاونټ پرانیستلو کې ورپېښو ستونزو له کبله زیاتره افغان تجاران منځنۍ ایشیا او ترکي ته خپلې سرمایه کارۍ انتقال کړي دي. نو یګانه علت دا و چې اوس فرض مثال موږ په ترکمنستان کاروبار کوو، اول موږ له اکاونټ بانکي راکوي، بیا موږ هلته تجارت ته ډېر قدر او عزت ورکوي. لکه تله بهتره معلومه لکه په دوبۍ کې په ترکیه کې چې کوم افغان تجاران تللي دي هلته الحمدلله ټول د یو ښې سرمایې خاوند شوي دي. په پاکستان کې تقریبا 20 کاله یې موږ وشو چې موږ ته صرف یو بانکي اکاونټ دی نه راکوي. نو موږ به څه رقم کاروبار پاکستان ته نورې کوو او پاکستان کې به خپل کاروبار ته ادامه ورکوو. نوموړی وایي که چیرته امریکا د افغانستان کنګل شوي پیسې په سمدستي توګه بیرته بحال نه کړي نو هیواد به د یو لوی ناورین سره مخ شي، ځکه چې 90% نسیوا خلک د لوږې او فقر سره مخ دي. افغانستان یو غریب بیچاره ملک دی او د هر څه نه ښه غني ملک دی، خو بدبختانه 40 کاله په افغانستان کې جنګ دی. د جنګ د وجې نه افغانستان ډېر ځپل شوی دی، ډېر ټکول شوی دی. فعلا دپاره که زمونږ کنګل شوی پیسې په اصطلاح خارج ملکونه اتحادیې اروپا چې موږ ورله وایو او امریکا بالخصوصا دا ازادي نه کړي نو دې ستونزې نه افغانستان وتی نه شي او دغه فعلي اسلامي امارات به هم له سخت ستونزو سره مخامخ شي. محبوب الله سنگر ساپی وړاندې وایي که چیرته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت پراخه شي او په دې لړ کې ولاړ خنډان له منځه لرې کړل شي نو د دواړو ګاونډي هیوادونو سره به د پولې دواړو خواو ته میشت پښتانه به هم په معاشي توګه سوکاله شي. دا خو واضح خبره ده چې کله تجارت په یو پوله باندې او د شته ستونزې د منځه ځي نو هم پښتونخوا صوبې ته هم خواته افغانانو ته ډېرې ګټې لاسته راځي. لکه فرض مثال فکر وکړه لارۍ په دې لاره چلیږي، د هغه تر څنګ مالیه محصول مالیې براده د 20% هم پاکستان حکومت ته کېږي هم افغانستان حکومت ته کېږي. نو همدغه دی چې هم دې خواته پښتانه د پولې هم صاحب د یو مړۍ ډوډۍ کېږي او هم اخواته. نوموړی سنگر ساپی وایي د پاکستان د تجارانو لخوا له ځان سره مثبت پیغام وړي خو د حکومت د لوري نه، ځکه چې افغان سوداګر پاکستان سره تجارت کې ډېرې ستونزې لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم په نږدېو کې د اسلام آباد په دوره راغلي د طالبانو خارجه وزیر ته د تجارت په مټ کې د مرستو باور ورکړی او ویلي و چې د دواړو هیوادونو منځ کې تجارتي ستونزې به په سلا مشوره هوارولی شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوه، پېښور.